دغه ولایت د اسلامي پولیسو له روزنیز مرکز څخه د فراغت په 14مه دوره کې د پروان، پنجشیر، کاپیسا او مشهوره پوځي واحدونو څخه 344 سرتیري د یوې میاشتې لپاره ایډیالوژیکي، تکتیکي او مسلکي روزنې وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړه. د دې ولایت مسؤلینو د فراغت په مراسمو کې وویل چې امنیت تامینول او د سولې راوستل د سرتیرو مسؤلیتونه دي او دوی باید په دې لاره کې هڅه وکړي. ځکه په دغه وظیفه چې دی دا امانت دا امانت له تا نه چې واخیستل شي ته بېرته عادي شخص دا امانت ده. امانت خپل آداب لري، خپل اصول لري. که تا د هغه اصولو مطابق دا استفاده کړه نو ته امین او کني خاین. دغه مسؤلیتونه دغه امانتونه چې اوس تاسو ته د استادانو در سپارلي دي دا درسونه درکړي دا ستاسو لپاره یو امانت و. د دې ښه پالنه وکوئ، ښه ساتنه وکوئ، ښه تطبیق یې وکوئ، ښه عملي یې کړئ په ځانو باندې. تاسو د نظام مسؤلین تاسو ته په انتظار وو چې زموږ محترم مجاهدین به د ښوونیز او روزنیز مرکز نه د فراغت ونډه حاصلوي. دوی به خپل تعلیمات کوي، په هر بخش کې به خپل پرمختګ کوي. هغوی به دغه تعلیمات او پرمختګ چې څومره دلته زده کړې ده او څومره تعلیم حاصل کړی ده، څومره تکتیکونه یې زده کړي دي، دا به خپلو ملګرو ته ورښیي. همداسې دا سلسله به روانه وي. هاخوا روزل شویو سرتیرو د پولیسو د مسلکي کولو لپاره د سیستم هڅې وستایلې او دغه زده کړې د دوی د مسؤلیتونو په ترسره کولو کې اغیزمنې وګڼلې. او موږ دلته تخنیکي، تکتیکي او عقیدتي درسونه وویلې. له دې نه بعد زه غواړم چې خپل مظلوم ولس ته خدمت وکړم. بعد از گذشت یک ماه دروس علمی، نظری، عقیدتی و همچنین مسلکی ما تونستیم کاموسات خیلی خوب فرا بگیریم. د سرتیرو د مسلکي کولو لپاره دغه ولایت د اسلامي پولیسو روزنیز مرکز هڅېدلی چې د 344 نویو فارغ شویو سرتیرو سربیره 8600 نور سرتیري هم وروزي.